السلام علیکم ماما. وعلیکم سلام. خی برابر ټیک ټاکي ماما مړو چې غسل ورکوي هغه تی مسلمان چې ډېر زیات وګرځي دی هلک نیکه مړلی خو د غسل د ورکولو د څو روپۍ دی؟ 10,000 روپۍ. 10,000 نه مسلمانه د خدای دا ډېر عجزه دی او زموږ سره لاړ شه ستا به مهرباني 2,000 روپۍ به له درکړو. د 2,000 به لاړ شم او غسل مسل نشته او صرف مخ لاسونه به ولوینځم. کاکا ولا بل شي راغله. بل څه شی دی؟ سړی چې وخوري بیا یې وباسي. هغه خو ته دلته وباسې که نه دا بازار دی نو چې لاړو په دیره کې به وباسې دلته نه کېږي خلک روپۍ غواړي ډب دی. دلته به ګولو 4 روپۍ ورکړل دي. ځان به خلاصوي؟ ما زه به ځان خلاصوم په معذور دی لیټرینګ مې چې ولې چوړه به په ورځم. ټوله چېرته په مخه یې ولې پیسې راکړه که نه دنده لاړې خپل کار دې وکړه داسې ورخلاص پیسې ما هرې څه شي پیسې دا څه لیکلي بره ته وګوره ما نشته وروره چې نشته نو دا دې لمبې به سې کړي بیا به دنده نه تلې که نه تلې به ځان په خپله مخه لمبې به ما زور نو ما سترګې پټې وي. اوس دې سترګې کولاو شوې 50 روپۍ راکړه. دا شناختي کارت دی کوتکه دا نه غواړم 50 روپۍ غواړم. په دې کې ما د عمران خان 10 لکه روپۍ اچولي د هغې نه یې کټ کړه. السلام علیکم تشپاڼې. وعلیکم سلام ډک پاڼې. د څلورانو د کاسرینې ولې هسې یو کوتک صفر کاسې ولې څه وجه ده سره کوتک یم صفر یم؟ بختي رحمان پیژنې او پیژنم بختي رحمان. سپین خان پیژنې سپین خانم پیژنم. دا وچا پیژنې دا ټول پیژنم. ای مکه او خبرې موږ د مطلب خبره هغو ټولو ودونه وکړه تاسې یو کوتک به دې دنیا څه لګرځي دا خبره ده. ګلزر ماما دی پیژندو شریف خان ماما دی پیژندو زمین خان ماما دی پیژندو هغه ټول په قبرونو کې پراته دي مړه دي ته کوتک په دې دنیا کې څه لګرځي؟ ستا ښکلي هلکان خوښي هوښیار زړګې نه زما ښکلي هلکان خوښي نه مې هوښیار هلکان خوښي صرف ته مې خوښي. څنګه یې زه لاړم زړګیا ته ځه ما واورېدې که نه ما واورېدې دې مقصد پوهی نه داسې ووي چې نه ته ښکلی نه ته هوښیار یې ښه مسلمانه دی اوبو ته دې خیال دی سړی یخ لکه شراب ماشاءالله اوري الحمدلله سړی دی لکه خو داسې چې دا اوبه د سیلاب یې راکور دله ټول یې ونیسي په کټه. ما د اروانه خوله دې نیسله دا خوله دې بند کړه په 2 لکه روپۍ مې اوس بورینګ وکړو دا سړی چې نه مې را برسېره کړه او اوس وایم چې دلته ورته بله ټانکۍ جوړه کړمه. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. یاره که زه غټ زبرګې م رسېدلی سړی یم ګډ وډو دې خیال دی په څه شي زبرګې ته ما ته دا پته لګي چې لږ ساعتې به وروستو څه کېږي. د دې خیال دی ښه لږ ساعتې وروستو به څه کېږي؟ نو زه به مخکې تاسو دواړه به راپسې یئ. څنګه؟ ډاکټر صاحب دومره ستړی کړم دې ښځې که نه چې دا جټکه پې راځي بیا ځم په ډاکټر پسې ډاکټر راولم چې خدای پاک یې بچ کړي نو بیا پرې جټکه راشي په بل ډاکټر پسې لاړ شم نو بیا هغه راولم چې بیا خدای پاک بچ کړي په مخه دا ډاکټران دي دا خدای پاک بچ کوي. دا زه راوستم که نه او ته مې راوستې انشاءالله دا به خدای نوره نه بچ کوي. مشره په انګلیش خو به نه پوهېږې په انګریزۍ؟ ډېره ښکلی انګلیش راځي هسې اور جوړې ته پورته کومه نه مړه او که نه د دې من نه انګریزان ما شړلي دي او کډې مې ته په سر کړل دي څوک په اسټریا څوک په انګلینډ کې دي. ته خو بیا رسېدلی سړی مسلمانه خانو ماله د دې خبرې د انګلیش ترجمه راوباسه که نه چې داسې به دې دا خوله وومه روانه به یې کړم دله. انګلیش مې انګلیش مه ټسوه زه ته خو ما ته لاس خو که نه